خوشحاله یو چې نن له تاسو سره د بدخشان ولایت د واخان له سیمې له یو نوي راپور سره یو ځای یو. په دې راپور کې به د هغه سړک د جوړېدو په اړه در سره خبرې وکړو چې د پامیر د خلکو یو پخوانی ارمان و. له پیل وړاندې له تاسو درنو لیدونکو څخه هیله کوم تر څو د ورو چینل در سره وڅارئ څو له تازه خبرونو او راپورونو څخه به خبره پاتې شئ. دا هغه برخه ده چې د لوی پامیر 100 کیلومتره اوږد سړک د واخان د سنین په سیمه کې تیریږي. د سړک د جوړېدو چارې نږدې یوه میاشت وړاندې د ګازخان له سیمې پیل شوي او تر اوسه یې له 10 کیلومتر ډېر کار بشپړ شوی دی. چارواکي وایي دا پروژه د ملي دفاع وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي او تمه ده چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به لوی پامیر ته ورسیږي. هغه سیمه چې دا سړک ورڅخه تیریږي د بدخشان په لرې پرتو سیمو کې موقعیت لري. هلته چې پامیریان اوسیږي د پامیر خلک د بدخشان له محرومو کورنیو څخه شمیرل کیږي. له هغه وخته چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دا لومړی ځل دی چې د هغوی مرستې ته لاس غځول کیږي. یو د اسلامي امارت مسؤل وایي د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په امر دا نوی سړک جوړ شوی او کار یې په چټکۍ سره روان دی. لکه څنګه چې وینئ د جوړولو بهیر په بشپړ سرعت پر مخ روان دی. د لوی پامیر اوسیدونکي د سړک له جوړېدو ډېره خوښي څرګندوي. هغوی وایي پخوا به دا لاره په 4 ورځو کې د پښو په تګ وهله خو اوس د سړک په جوړېدو سره تګ راتګ ډېر اسانه شوی او د ژوند په چارو کې لوی بدلون راغلی. یو تن اوسیدونکی وایي موږ هیڅ سړک نه لرو. خلک به یوازې په اوښانو او اسونو تګ راتګ کاوه او ځینو خو هماغه هم نه درلود. موږ ډېرې ستونزې لرلې. له تیر حکومتونو څخه هیڅ مرسته نه وه شوې. اوس لومړی ځل دی چې موږ ته پام شوی او دا زموږ لپاره ډېره ستره مرسته او اسانتیا ده. د خلکو په وینا د سړک له بشپړېدو سره به ډېرې ستونزې حل شي. روغتیایي کلینیکونو ته به لاسرسی اسانه شي، مخابرات به فعال شي، ناروغان به پر وخت روغتونونو ته ورسیږي. ان د ښځو د زیږون موضوع هم یوه ستره ستونزه وه ځکه د سړک نشتون له امله امیندوارې ښځې پر وخت روغتون ته نه رسېدلې. له کلونو انتظار او محرومیت وروسته د پامیر د خلکو پخوانی ارمان د دې سړک په جوړېدو پوره کیږي. هغوی هیله لري چې دا سړک به د نورو پرمختیایي کارونو پیل وي. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت او اړونده وزارتونو د اقتصاد او تجارت او زیربنایي پروژو په ارزښت ټینګار کوي. دولتي چارواکي وایي سره له محدودو امکاناتو هڅه روانه ده چې د پانګونې، سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ زمینه برابره شي. چارواکي زیاتوي چې دا پروژه د رهبرۍ د ملاتړ، همکارۍ او صداقت پایله ده. د دوی په وینا افغانستان نن تر هر وخت زیات د کورنیو او بهرنیو پانګونو او همکاریو ته اړتیا لري څو پر خپلو پښو ودرېږي. په همدې توګه د لوی پامیر 100 کیلومتره سړک نه یوازې د سیمې د خلکو لپاره ژوند بدلوي بلکې د بدخشان او ټول افغانستان د پرمختګ لپاره یوه نوې دروازه پرانیزي. خلک هیله لري چې د دې سړک د له بشپړېدو وروسته به د کلونو زړې ستونزې پای ته ورسیږي او د پامیر لپاره به یو روښانه راتلونکی پیل شي. مننه چې له موږ سره مو ملتیا وکړه.